بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وطنوالو، ورونو، خوندو، افغانانو، محترم میلمنو، محترم لودین صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنای عزیز، برادر و خواره محترم، میمانای عزیز و محترم لودین صاحب، بعد از تقدیم سلام شما را به این پروگرام 80مین پروگرام در سلسله ذهنیت سازی صلح خوش آمدید میگم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این را در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین و در عین وقت هم در این پروگرام همراه ما شریک شوین و تعاون کنین و نظریات و برداشته خود در کامنت ها نشر کنین. محترم لودین صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تاسو ته بیا سلامونه میلمنو ته او له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته په خوشحاله شیبو کې خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ډېره مننه. محترم میلمنو، محترم محبوب جان گلستانی، اگر برای یک چند لحظه قطعی بیننده ما یک سلام علیکی کنه. سلام علیکم بر شما آقای درانی، آقای لودین و آقای صداقت صاحب. سلام علیکم بر شما و تمام کسانی که ما را از طریق فیسبوک یا سوشل میدیا ما را میبینن. سلام و ترحمات بر شما تقدیم میکنم و بسیار خوش هستم که ما شما قابلیت زی ما دانستین که در این پروگرام ما را بخواین. دیگه بسیار یک قابل فخر است و تشکر یک جهان که ما را با خود دارین امروز. تشکر. ډیره مننه. صداقت صاحب. مننه درانه صاحب، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمن لودین صاحب، قدرمن درانه صاحب، تاسې او محترم مېلمه ګلستاني صاحب او د رسنیو د لارې چې هر څوک موږ ګوري ټول ته سلامونه او نیکې هیلې او درناوی. خدای دې وکړي چې ښه سهار مو پیل کړی وي. ډیره مننه. بیننده محترم لیدونکو، زه غواړم داسې په لنډه طریقه باندې دغه د موږ میلمانه تاسو ته معرفي کو. اول محترم احسان صداقت تاسو پیژنئ، په دغه پروګرامو کې څو وارې راغلی ده. یو ټولنیز فعال ده په کاناډا کې، دلته خپل بزنس هم لري او په افغاني ټولنه کې ډېر خدمتونه کړي دي. د افغاني ټولنو د یوې ډلې څو کاله ریاست هم کړی ده. د تعاون په باره کې ډېر ښه پوهېږي. د موږ بل میلمه محبوب ګلستاني د ځوانانو سره محبوب ده. دلته د افغانانو د ورزشکارانو د سازمان مؤسس ده، Canadian Afghan Sport Association. He's the founding member. هغه کې کار کړی ده او د ځوانانو سره ډېر فعال ده. په عین وخت کې په بزنس کې په مخ کې ده، په یو بانک کې کار کوي. نو لودین صاحب، د تا په اجازه زه به د ځینې سلایډونه د مقدمې په قسم دوستانو ته وړاندې کړم چې پروګرام به په هغه رقم سره شروع کړو او بعد لیغنه به بیا میلمنو ته انشاءالله وخت به ورکړو چې خپل نظریات د موږ سره او د دوستانو سره شریک. سمه ده. بیننده محترم، ما پروگرام خود همیشه به می اسلاید کلیدی شروع میکنیم و ما اولودین سے به این نظر هستیم که افراد در جامعه و خود جامعه وقتی رشد میکنه از چند مرحله تیر میشه، مثل که اسلاید نشان میده. ابتدا در ساحه محتاجی می باشه، هم جامعه و هم افراد در جامعه، و بعد از اینکه رشد بکنه به مرحله خودکفایی میره. در راه چند مانع وجود داره. زین خندون البته موجودی که یو خند د زب خند ده، بله د مقصد نشتون ده. یعنی بسیاری مردم زندگی هدفمند نداره. وقتی یک مقصد در زندگی داشته باشن و سر از او غلبه حاصل کنه، رشد میکنه. و مانع سیوم مانع انضباط است
که اگر انضباط نداشته باشه به اندازه کافی منابع و وقت خود تخصیص نمیکنه که زندگی هدفمند داشته باشه. اما وقتی کارا رو بکنه به مرحله خودکفایی میرسه که یک ساحه عادی است برای زندگی و هم برای جامعه، اما یک ساحه متعالی نیست. وقتی به ساحه عالی میره کار انفرادی نمی باشه، کار دستجمعی می باشه، در روی به قسم تیم به قسم گروپی کار میکنه. در روی هم موانع وجود داره. یک مدیریت ایگوست، خصوصا در بین افغان‌ها یک مشکل بسیار کلان است. بعد از او اما مهارت‌های نرمی که برای فهم و تفهیم ضرورت است، خلط از هم یا کسر از او وجود داره. و سومیش است که ما مهارت تعاون و همکاری را امرای که دیگه کمتر داریم یا استعمال کنیم. دیگه اگر این چیزها را ما پاس کنیم بالاخره ما به مرحله فلاح و سلام میرسیم. لودین صاحب دغه بل سلاید به زه تا ته پرېږدم په دې کې باندې ته وغږېږه. مخکې له دې چې په دې باندې وغږېږو ما ته یو فکر نوی کله کله سره نوي فکرونه هم راځي. دغه بل اول سلاید چې تاسو مخکې اشاره وکړه صرف یو نظر پکې وایم، او هغه دا ده چې یو تعداد یا یو شمېر مفاهیم یا یو تعداد موضوعات دي چې د انسانانو په تصور کې راځي، د دې لپاره چې هغه قابل د مطالعه او قابل د دید شي، د خپل ذهن نه د باندې راوځي، په مخ د یو نقشې باندې که چیرې کېښودل شي بیا اسانه کېږي د هغه مطالعه او د هغه ترتیب او تنظیم. د موږ دغه اول سلاید چې همیشه موږ د یو مقدمې په توګه باندې دې ته اشاره کوو، دا هغه تصویر ده چې موږ افراد او ټولنې او د هغو وضعیت همدارنګه هغه د تکاملي سیر په مخ کې چې کوم خنډونه دي هغه په یو تصویر کې ځای په ځای شوي. نو مننه دراني صاحب، دغه خبره ما کوله په دغه تصویر په اړه باندې. نو بل تصویر کې به خبرې وکړو. بله خبره دا ده چې موږ د تصور خبره وکړه. تصور یو ذهني وضعیت دی، یو حالت نه، او همدارنګه د ذهنیت جوړېدل هم انسان دنیا ته چې کله راځي نو د هغه د ذهني ظرفیت او استعدادونه تږي د دې دپاره چې له محیط نه یو شی زده کړي، تر څو هغه د هغو معیارو په واسطه باندې دی د خپل ژوند چارې په ښه توګه سرته ورسوي. نو ماشومان کله چې دنیا ته راځي یا موږ ټول راغلي یو، د محیط یا چاپېریال نه د موږ ذهن، د موږ باورونه، د موږ احساسات او د هغه په مطابق عمل یا کردار شکل نیسي. نو محیط کې بیا یا چاپېریال کې درې عمده شیان دلته ذکر کیږي. البته خپل اقلیم او آب و هوا او فزیکي ماحول هم رول لري په دې کې، اما هغه د موږ عمومي د تصمیم چارې چې موږ د هغه په اساس باندې پرېکړې کوو هغه معمولا د موږ له تربیې، هغه تربیتي محیطونه یا ښوونه او روزنه چې له کور نه پیل کیږي، بالاخره مکتب او د کار ساحې او هغه تعلیم او تدریس او دا ټول شیان د موږ او تاسو په فکر یا د فکرونو په تشکل کې یا نوعیت کې د باورونو، عقیدې او هغه نمونې چې موږ راخپلو په ذهن کې ږدو، یا هغه تجربې چې موږ خپله په ژوند کې له وړکتوب نه حاصلوو، د هغه په بنیاد باندې د موږ او تاسو دغه منځنۍ نقشه په ذهن کې تشکیلیږي چې باورونه او عقیدې او نمونې دي. له دې خوا که فکر وکړو افکار دي، افکار د موږ په احساساتو اثر لري، احساسات د موږ په اعمالو باندې تاثیر کوي، او عملونه یا کردار معمولا د باندې ماحول سره د تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي چې د باندې ماحول یا هغه عمل چې ضرورت ورته پیښیږي موږ د هغه سره تعامل کوو، بالاخره د هر عمل په نتیجه کې یو حاصل رامنځته کیږي. دغه حاصل بیرته د هغه محیط جز ګرځي، یعنی د موږ د کلتور یا کلچر کې چې کوم شیان دي دغسې یو دوران کوي. نو دغه دننه وضعیت چې موږ د 5 حلقو کې ګورو دا د موږ د هر انسان د واقعیت حلقه ده، او هر انسان د خپلو تصوراتو، افکارو، هیجاناتو، باورونو سره ژوند کوي، او د همدغه په بنیاد یا بنسټ باندې په ټولنه کې د ځان او نورو سره تعاملات اجرا کوي.
لدې کبله دغه موضوع چې د هر چا د واقعیت حلقه یو واقعیت ده او دې ته الله سبحانه وتعالی دا هم یو اشاره کړې چې کل یعمل علی شاکلته. شاکله هغه دننه تصویر ده چې د موږ په ذهن کې موجود ده، د اشخاصو په اړه باندې، د دنیا په اړه باندې، د حالاتو په اړه باندې او د پیښو په رامنځته کېدو کې موږ هغه دننه ذهن کې څه شي دي. نو اوس د موږ دغه پروګرام ټول د دې په اړه باندې ده چې موږ څنګه په دغه دننه څلورو حلقو کې د سولې ذهنیت رامنځته کړو، د جګړې یا د تخاصم یا د نفرت یا د کینې د وضعیت ته خلاصون ومومو، د سولې او د امن او د فلاح په لوري باندې څنګه پرمختګ وکړو. او هغه خنډونه چې موجود دي که دننه دي که د باندې دي، معمولا د باندې خنډونه د دننه وړتیاو په واسطه کېدای شي په اسانه توګه لرې شي. نو دا د واقعیت په حلقې کې موږ ډېرې خبرې کړي، میلمانه هم درلودل او دغه د موږ او تاسو بنیادي ذهني وضعیت په دغه ځای کې ده. نو ډېر به په دې نه غږېږو ځکه په دې باندې پروګرامونه سوي، نو دا ډېر مهم رول لري. او د تعاون په موضوع کې د دې رول په دې ده چې که چیرې موږ ذهنیت، افکار، مهارتونه یا د تصمیم ګیرۍ یا د پریکړو بنسټونه په دې توګه تنظیم شوي وي چې په هغه کې د تعاون یا همکارۍ یا په کارونو کې یو د بل سره مرسته کول د موږ په ذهنیت کې تادابونه وي. مثلا د ګډې هڅې لپاره یا د ګټې تصور که چیرې موجود وي یو رقم حاصل رامنځته کیږي. همدارنګه د ګډو تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره موږ کولی شو څنګه تعاون وکړو. او د دې تعاون دپاره خپل ځان ته مهارتونه دي چې موږ به انشاءالله چې په دې کې د خپلو مېلمنو سره ډېر څه تر زده کړو. نور کولی شي چې دورانی صاحب تاسو ورته پکې څه معلومات ورکړئ. ډېره مننه. این سلاید که د اینجا پایه بنیادی تعاون ما چند تایش ذکر کردم، دوستا میتونه که شاید به این لیست علاوه کنه. اما میگیم چند چیز باعث از این میشه که مردم با هم تعاون کنه و ایست که منافع مشترک داشته باشن، تهدیدهای مشترک داشته باشن، مهارت‌های تعاون یاد بگیره. اما کلتوری که در جامعه مسلط است و کلتور تعاونی باشه که کلتور وصل باشه، ایوازی که مردم یکی از دیگه فصل کنه و دیگه خود محیط و ذهنیت خودش یک محیط خاص خود داره. اما ذهنیت تعاون اگر در روجا باشه و خصوصا تعاون مثبت، تعاون خلاق، در غیر از او خب معلوم دار تعاون تخریبی هم موجود می باشه. ما در پروگرام اشتهاری دیروز گپ زدیم که امکان داره بعضی مردم برای تخریب یک جامعه، یک محیط، یک چیز هم با هم تعاون کنن. ولی مثلا تعاون که دی ابلیس و دی انگلیس را تعاون که تخریبی ده، که دی ملائکه سره که خلاق ده دغه رقم سره. نو لار بسو یو بل سلاید من وړاندې کو، هغه ده چې عواملی که باعث رشد تعاون میشه چی است و عواملی که مانع تعاون است چی است. ما اینجا فقط 6 چیز ذکر کردیم و هموطنان و دوستان میتونه به اوج چیزای دیگه هم علاوه کنه. 6 چیزی که است اگر اتحاد و همدلی و همبستگی در اوجا باشه باعث تعاون میشه. اگر اتفاق در جامعه باشه باعث تعاون میشه. اگر مهارت تفاهم آدمیان داشته باشه، کمیونیکیشن سکیلز، حسن نیت باشه و اعتماد باشه و ذهنیت وصل در اوجا باشه، این کلی چیزا باعث از این میشه که تعاون در اوجا رشد کنه و نمو کنه و زیاد شود. در مقابل اگر عبدالزادگی داشته باشه به سویه فامیل و به سویه قریه و قوم و کوچه، عبدالزادگی باشه، اگر نفاق باشه، اگر ایگوی خودسی مدیریت کردن نتانه، اگر کینه و نفرت و قهر مسلط باشه در جامعه، به اعتمادی باشه، مردم یکی سر دیگه اعتماد کردن نتانه و ذهنیت فصل که مردم جدا کنه.
در افغانستان متاسفانه در ظرف 50-60 سال گذشته ذهنیت فصل در اوجا بوده. وقتی در دهه دموکراسی مردم ذهنیت آوردن، مردم تقسیم کردن که ای بورژوا است، ای کارگر است، ای دهقان است، ای کامپرادور است، ای اریستوکرات است، ای فیودال است، ای تاجک است، ای پشتون است. به او ذهنیت که باشه تعاون کمتر میشه در اوجا و تعاون خلاق کمتر میشه، تعاون تخریبی زیادتر میشه. دیگه ما به اساس اینمی چیزا میخواستیم بگویم که دیگه پروگرام امروز ما 2 نفر میمان آوردیم، اینال تجربه میمانا را در اینجا شریک میسازیم و ما ازش استفاده میکنیم. پس رقم سره دوی تجربه دی، دوی پخپل څنګه دغه تجربه حاصله کړې دي. نو لودین صاحب مهرباني وکړه یو موضوع مطرح کا او یو میلمام را وغواړه چې لغنه به شروع کو. او زه ډیره مننه. دغلته خو د تعاون اصلي د ودې او د خنډ عوامل هم رامنځته شول. خبره په دې کې ده چې همې خود مفهوم اجتماع که شکل میگیره در کل با بنیادهای تعاون شکل میگیره. هر جایی که یک اجتماع ولو اگر 2 نفر هم باشه، وقتی که یک کار به شکل مشترک پیش میبره و بالاخره به سوی کامیابی میره یا حاصل از نتیجه تعاون به دست میاره، او هم یک شکل داره. اگر در یک تیم تعاون شکل میگیره، اونجا ضرورت به این است که یک تعداد معیارهای دیگه وجود بیاید. یعنی با اساس اعتماد و همکاری متقابل نتایج دلخواه به دست میاره. و ما میخواهیم که از تجارب محترم محبوب گلستانی صاحب که ماشاءالله نامش هم معنای از این داره، یک مفهوم مثبت و بسیار خوبی را، همچنان نام صداقت صاحب که احسان هم کتش یک جای است، این معنای یک مفاهیم بسیار مثبت در ذهن ما تداعی میکنه و خوشی را به وجود میاره. بر صورت محترم گلستانی صاحب، شما در تجارب زندگی خود البته چطور یک تعاون خلاق یا ابتکاری را تجربه کردین؟ اگر از تجارب خود بگوین و دستاوردهایتان یا دستاوردهایی که در یک مجموعه شما دیدین. و محترم صوفی زاده صاحب خواهش کرده بود که برای ما موقع اگر میسر باشه ما همو لینک روان کردم، چون بنابراین که علاقمند زیاد با همراه ما شما هست. دورانه صاحب اونا هم تشریف آوردن. راغی صوفی زاده صاحب سلامونه دی ورسیږي. سلامونه دی ورسیږي. راغی گلستان صاحب شروع کنین شما. خیلی بله، حالتر دارم. سلام علیکم آقای صوفی زاده صاحب که خوش آمدین در پروگرام. پیش که ما در راجع به تعاون حرف بزنم، اما یک سلاید شما ناتابدین بسیار خوش آمد که مراحل رشد انسان و مراحل رشد انسان. من خودم کمایت ریسرچ هم کردم که در 5 مرحله به حساب تقسیم میشه، که مثلا دوران کودکی است و دوران نوجوانی است و دوران خود جوانی است، دوران بزرگسالی است و دوران سالمندی است. یعنی هرچی استپ بای استپ زندگی انسان، مثلا در دوران کودکی مثلا آدم چه قسم یک طفل بزرگ میشه در یک فامیل، در یک اجتماع یا در یک منطقه. مثلا یک طفل مثلا چی کارا میکنن که مثلا کم کم در زندگی یک کار مثبت کنه پیش بره. و در جوانی کم کم همچنان مثلا در کدام مکتب میرن، کی رفت آمد دارن، چی درس میخوانن. و در سن جوانی کم کم مثلا در چی چیزا میخوان مثلا انوالو شه، مثلا بخواه ورزش بکنه، بخواه مثلا یک جای کار پیدا کنه یا درس بخونه در دوران جوانی. و کم کم بالا رفته میره در سن بزرگسالی که فعلا در خود سن در رسیدیم. یعنی و بعضی سالمندی، مثلا هر مرحله از دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، مثلا بزرگسالی و سالمندی، استپ بای استپ مثلا ما در زندگی یک انسان یک تغییرات میایه که بازی همیشه یک جایی میشه در تعاون. چون تعاون که مثلا یک دم مثلا یک انسان نمیتونه که در پوره زندگی مثلا کارهای منفی کرده باشه، یک دم در تعاون امرای دیگه کسا مثلا کوآپریشن کنه، تعاون کنن. چون که یک انسان قسمی که بزرگ میشه در فامیل و در اجتماع و در سوسایتی،
اونا کم کم خود به خود هم تعاون در داخلشان میآید و چی از طریق مذهبی مثلا من خودم شخصا مثلا بعضی پروگرام مذهبی میشه میرم اتن میکنم گوش میکنم برای بزرگا که اونا چی گفتنی دارن پروگرام های جواناست میرم گوش میکنم که اونا چی گفتنی دارن برای در هر به حساب سر هر کس مثلا گوش میکنم حرفاشون گوش میکنم ببینم که اونا هر چی گفتنی دارن طفل گفتنی داره من گپش گوش میکنم یک جوان گفتنی داره گپش گوش میکنم یک بزرگ گپش گوش میکنم و این جمعا یک جای میشه در تعاون یا کوآپریشن بازو کم کم مثلا در زندگی خودم مثلا ما فعلا یک ارگان داریم ارگان ورزشی به نام Canadian Afghan Sports Association یا انجمن ورزشی افغانای کانادا که از سال 2007 ما شروع کردیم دیگه یگانه خاطری که ما و دوستم روی جان تعاون کردیم یا کوآپریشن کردیم چیزی که ما دیدیم که در سوسایتی افغانای ما که در کانادا هستن زیاد جوانا در کارهای منفی مشغول هستند مثلا بعضی جواناست مثلا که بعد از مکتب مثلا کدام پروگرام خاص ندارن مثلا کدام مثلا خلاص میشه بعد باز دیگر شاید که دوست خود بره مثلا بیری چکر یا مثلا کدام چیز خاص ندارن و ما از اینا اینجا تعاون کردیم بعضی بزرگای دیگه که بوده کامرش تعاون کردیم که لطفا یک کار میکنیم که می جوانا رو در کار مثبت مشغول بسازیم در کار مثبت و ورزش از چی بهتر که در ورزش همه که مشغول باشن در کار مثبت پیش برن و اما تو کم کم از سال 2007 که شروع کردیم امی ورزش برای طفلا بسیار یک چیز مهم است و نه تنها ورزش برای صحتشان خوب است بلکه برای تعاونشان خوب است چون که وقتی یک طفل اشتراک میکنه در تیم فوتبال یا تیم والیبال اونا امروز دیگه کسا کوآپریشن میکنن تعاون میکنن چون که بسیار مهم است تو نمیشه که مثلا بعضی کسا که شما فکر کنید در سپورت های اندیویدوال که باشن مثلا کسایی که مثلا فکر کنید UFC فایت میکنن مثلا بوکسینگ فایت میکنن اونا کما زره اگریسیو هستن در زندگی زره تو خشن هستن و کسایی که در تیم انوایرمنت تیم کار میکنن اونا زیاد تعاونشون بهتر است چون که هر کس سیستم زندگیشون فرق میکنه از این خاطر من خودم شخصا ریکامند میکنم برای کسایی که مثلا فامیلا هستن طفلایتان مشغول بسازین در ورزش خصوصا ورزش‌های تیمی مثلا فوتبال والیبال بسکتبال کرکت این شما مثال بزرگ افغانستان مثلا شما در سطح کرکت در دنیا مثلا مثال بالا رفتیم چرا که یک تعاون خوب است بین مردم یک کار مثبت است و چرا که اونا همیشه در تیم کار کردن شما فکر کنید راشد خان چرا یک شخص بسیار دوست داشتنی است چرا مثلا چرا از خاطر که در تیم کار کرده در این تیم برو در تیم مثلا هندوستان رفت در استرالیا رفت در دیگه کشورها رفتن بازی کردن چرا که تعاونش بسیار خوب شده امروز در تیم‌ها بازی کردن قسم تو اون شخصا یک شخص که دوست داشتنی نیست اما کل دنیا رو میشناسن مثلا سر راشد خان کل افغانستان رو میشناسن چرا که در سطح بسیار بالا و همچنین بسیار ورزشکارهای دیگه است که ما شما میتونیم نام بگیریم در سطح دنیا که در تیم‌های بزرگ کار کردن نه یعنی که یک چیز بسیار مثبت است از اون من گفتنی خیلی زیاد دارم مثلا من نمیخوام وقت شما رو بگیرم بسیار تشکر سلامتی سر یعنی مسئله است صداقت سبتا خو په افغاني ټولنه کې ډېر کارونه کړی دي مایک د خلاص کړ د تاوار راغی او ټولنه کې ډېر کارونه کړی دي د ما زبر خپل تجربه نه درتویم موږ د افغانانو اتحادیه کې به یو نفر رئیس ما خوشحال کاله په اجرایي شورا کې کار کړی و نو یو شپږ میاشتې وروسته به ریاست به تیر سي بیا به زه ورغلم بیا به مې ورته وویل چې اوس خو پیږي چې ظاهر بابا څومره حوصله لرله د افغانانو سره ګزاره کوله تا خو اوس په د شپږو میاشتو کې تجربه کړې چې د افغانانو سره کار ډېر سخت کار ده تا خو یوه دوره د ریاست تېره کړې او په شورای اجرایه کې مې د اجتماعي خدماتو په مرکز کې نو د خپل تجربه د تعاون خلک یې څومره بریالي او چې تعاون یې څومره هغه ماتې خوري ډېره مننه درانه صاحب چې تاسو بیا فرصت پیدا کړ چې سره کینو او د خپل حالاتو تبدیلولو لپاره هغه منبع ولټوو چې زموږ د انکشاف په مخ کې فند واقع کیږي
او موضوعات همدغسې پرله پسې روان دي. هیله ده چې هېوادوال او څوک چې موږ ګوري دغې نه یو څه زده کړه وکړي او زموږ دغه تجارب چې ورسره شریکوو دا ورته مفید وګرځېږي. محترم دراني صاحب داسې دی چې ټولنیز خدمتونه چې کوي نو اول خو دا چې اوس نه څه خودګذري هم پکار وي. هلته شخصي مسایل باید سړی هېڅ وخت مطرح نه کړي. همیشه چې سړی غواړي چې عمومي خدمت وکړي، ټولنیز خدمت وکړي، باید تعصب او تبعیض او دغه مسایلو ته هېڅ وخت لمنه ونه وهي او دغه مسایل د منځه وباسي او ټولو انسانانو ته، ټولو خلکو ته په یوه سترګه وګوري. ټول انسانان چې یو اصلا په نړۍ کې چې خدای پاک خلقت راوستی دی او خلق کړي دي، انسانان خلق کړي دي، حیوانات خلق کړي دي، بوټي، دا ټول نو د توازن لپاره دا ټول شیونه مهم دي. د یوګا په مذهب کې د مار وژنه هم ناروا ده، ځکه که مار یو مضر شی دی بس ونیسه، په مهارت سره ونیسه، بوجه کې واچوي، ویسه په ځنګل کې خوشې کړه. نو هر څوک د توازن لپاره چې دی باید ډېر سړی حوصله ولري او دغه توازن چې دی دا په ټولنه کې هغه وخت کې رامنځته کېږي چې یو بل سره لاس ورکړو، یو بل سره مرسته او کومک وکړو. هر هغه څه چې په یوازې ځان باندې کولی شي د هغې 10 چنده 100 چنده په تعاون او په شراکت سره کولی شي. نو د تجربو نه خو دا و چې کله د افغان د ټولنیزو خدمتونو مرکز بنیاد کېښودل شو، په دویم کال انتخاباتو کې ما باندې ګوته کېښوده چې دا وظیفه ته واخله. البته زه ورته آماده هم نه وم او تجربه مې هم نه درلوده، خو ما فقط دغه یو کار وکړ چې زموږ د استقلال جشن را روان و، د افغانستان د استقلال جشن په اول ابتکار دغه و چې ما ویل دغه ټول افغانان راځئ چې راټول کړو د یو چتر لاندې. نو د ټولو ټولنو او د ټولو نهادونو مشران مو راوغوښتل، هلته کېناستو او موږ ورته وویل چې داسې فکر مه کوئ، دا مشري موږ کوو، مشري چې هر چا ته مو وسپارله هغه به یې وکړي. خو راځئ چې دغه جشن په ځای دی چې ټوټه او بیل بیل ولمانځو، راځئ چې د یو چتر لاندې ولمانځو، دغه مصارف به هم کم شي او تاثیر به هم زیات وي، جمع جوش هم پکې زیات وي. نو هغه کار هماغه شانتې وشو او ډېر ښه دستاورد یې درلودو، تاسې هم د هغوی شاهد وئ. نو د هماغې نه دغه پیل وشو چې زموږ ګټه په دې کې ده چې باید د ټولو سره مشترک واوسېږو. هره ټولنه نهادونه به لري، اوس زه نشم کولی چې د ورزشکارانو انجمن چې دی چې جناب ګلستاني صاحب دلته تشریف لري، د هغې مشري وکړم یا ریاست وکړم یا هغې ته ووایم چې تا ولې داسې یوه ټولنه جوړه کړې ده. پرېږده چې هغوی خپل کار وکړي. ننګرهار ټولنه لري، پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. هرات ټولنه لري، خپل کار دې وکړي. پکتیا ټولنه دې خپل کار وکړي. خو په ټوله کې په عمومي توګه باندې په ټولنه کې باید یو فکر ولرو، یو نظر ولرو، یو بل سره همکاري وکړو. همدغه همکاري ده چې سړی موفقیت ته رسوي. نو په ټولنیزو چارو کې به دغه تجربه ده او غیر د هغې نه نو د ورکوټوالي نه ما لیدلي چې په تعاون سره سړی ډېر څه کولی شي. هغه دا چې موږ یو وخت زه ماشوم وم، زما مشر ورور دې خدای وبخښي، هغه داسې بېکاره ګرځېده، ماموریت یې هم زړه نه ښه کوو، داسې کاروبار ورته خوند نه ورکوو. نو پلار مې خدای وبخښي هغه ولګېد، ده ته د شاتو مچۍ واخیستې. نو د شاتو مچۍ هم هغه داسې ډېر ونه ساتلې، بالاخره موږ ته پاتې شوې. نو یو ځل دوه موږ لاړو چې د شاتو مچۍ د دې روزنه وکړو. نو موږ ولیدل چې د شاتو مچۍ د ذره ذره یو وړه وړه مچۍ راځي او د مچۍ عمر هم ډېر کم وي. ډېر خلک په دې باندې نه پوهېږي چې د مچۍ عمر 2 هفتې شاوخوا وي، 2 هفتې 3 هفتې عمر لري، زیات نه زیات یو میاشت عمر لري، هغه بیا مري. خو دغه مچۍ د یوې ملکې تابعیت کوي او په خپله کې ټول په مشترک کار کوي. دښمن هم نه پرېږدي چې هغه صندوق ته یې ورننوځي او دوی په ډېر ترتیب سره خپل چوکونه هم جوړوي، شات هم پکې اچوي او ثمر هم ډېر خوږ ثمر وي. دا د اتحاد نتیجه ده. لیکن تاسو لیدلي چې کوم ځای کې یوې مچۍ یو چک جوړ کړی وي، هغه د شاتو نه ډک کړی وي، هېڅ امکان نه لري. نو همدغه شانتې په ژوند کې انسانان هم دغسې ټولنیز تعاون ته یا مرستې ته اړتیا لري. کله کله یو څوک
په یو بخش کې کمزوري وي، په هغه ځای کې چې ته کمزوري وي د بل چا نه مرسته وغواړه، او په یو بل ځای کې چې یو بل څوک کمزوري وي ته ورسره مرسته وکړه. همدا شان د ټول په مخ کې دي. بیننده محترم، این پروگرام ما بر اساس تعاون متقابل به پیش میره و موفق می باشه. از او خاطر خواهش میکنم که همراه ما کمک کنین، برداشته خود، نظریات خود، تشویقات خود در کامنت ها نوشته کنین ما بفهمیم که شما هستین. تعاون لپاره دا مهمه ده، یعنی دغه تعاون موږ په تنهایی سره دا کار نسو کوی. دا هغه وخت بریالی کیږي چې د موږ لیدونکي هم د موږ سره همکاري وکړي، موږ تشویق کړي او خپل نظریات دلته ولیکي او وړاندې کړي. لکه هغه تیر پروګرام کې ډېر نظریات راغلي وو، دې پروګرام کې هم کوشش وکړي. نو لودین صاحب، صوفیزاده صاحب ته ښه راغلاستم ووایه او را داخله که مجلس ته. سمه ده. دغه دوه درې خبرې ډېرې غټې خبرې او ډېرې واضح دلته ما یاداشت کړې. زه کله کله مهمې خبرې یاداشت کوم. د محترم محبوب ګلستاني صاحب خبره چې په یو ټیم کې په عملی توګه باندې که چیرې د یو ټیم مثلا د لوبې په میدان کې ډېر ښکاره ښکاري دغه تعاون بغي قابل دي هلته چې څنګه دوی یو د بل سره تعاون کوي. او ځکه د دې تعاون هلته مهارتونه او هغه دننه رواداري چې موجوده ده، ذهني حالت په هلته راښکاري. او بله خبره دا ده چې مثبت خویونه یا عادتونه په د سپورت کې په سپورتونو کې ډېر په ښکاره توګه باندې هلته نتایجو ته رسیږي. دا یوه خبره. او بل غټه خبره چې صداقت صاحب وکړه چې د تعاون او تعادل رعایت په عمومي لحاظ باندې، ځکه په ټولنو کې هر چېرته په یوه مستوا نه دي خلک، یو تعداد خلک په عمومي یادونه یې وکړه چې دغه پوره کېدل یا تعادل هغه وخت رامنځته کېږي چې ظاهري اسبابو کې یو څوک قوي خو بیا په بل حالت کې چې یو څوک ضعیف ښکارېږي، هغه په بل شي کې ډېر ماهر وي. نو د دې د یوځایتوب په نتیجه کې یو عمومي تعادل ساتل کېږي. هغه یو ښه اشاره وکړه چې هغه د جهاني حیات ته اشاره وه چې دغه تعادل بیولوژیک یا ایکالوژیک یا دغه ایکوسیستم چې موږ هم یو برخه یاست پکې اوسېږو، دا تنها موږ نه یو بلکې په دې کې ډېر واړه او لوی مخلوقات په ګډه سره کار کوي. ولو ځینې زربیني موجودات دي چې هغه هم مهم رول لري په زندگی کې، موږ یې نه وینو مګر هغه کار کوي. په هر صورت محترم حنیف صوفیزاده صاحب ته ډېر ښه راغلاست وایو. د هغوی ډېر علاقمند وو، ځکه چې ګرچې له هغې اعلان نه وروسته دوی خبر شو، پیشنهاد یې وکړ چې زه به برخه اخلم. اوس یې موږ ته ماته مسیج وکړو، نو هغه ته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه صوفیزاده صاحب. تاسو خپله تجربه داسې مختصره که چیرې دوستانو سره شریک کړئ، بلکې پس له یو نو مختصر تعارف نه بیا به وړاندې ځو. په خیر. بله، السلام علیکم. یو خو ډېر مننه او سلامونه تاسو ته او ګلستاني صاحب ته او صداقت صاحب ته او نور دغه زموږ کسان چې موږ ګوري. زه به فارسي او پښتو باندې دواړه خبره کوم چې هغه همکاري منځته راشي. څه وکړو نو اول به دې باندې خبره وکړو چې ما خو زیاتر در کشورهای مثل افغانستان که جنگ زده بودن در او کشورها کار کردیم، در کشورهای مثل افریقا، نیپال، سودان و خود افغانستان. و بودای من که جایی بخشا کار میکردم و تجربه ما بود در بحثایی بود که این کشورهایی که سالها در جنگ بودن، در بحران بودن، یک فضای بی‌اعتمادی و ویرانی در کشورها ایجاد شده بود. و در کشورها همکاری که بود نه تنها که یک کار خوب بود، بلکه یک ضرورت حیاتی به خاطر دو کشورها بود. بدون همکاری نه صلح دوام میکرد و نه کشورها دوباره ساخته میشد. حالی زیاد بحث است که این کشورها چقدر دوباره ساخته شود، چون اعتماد از بین رفته. وقتی که اعتماد از بین بره، این همکاری هم از بین میره. همکاری مثلا در کشوری مثل افغانستان که جنگ باعث ایزی شد که مردم از قوم، از مذهب یا از منطقه‌های مختلف نسبت به یکدیگر بسیار بی‌اعتماد شدن. و وقتی که مردم در قریه، در ولسوالی یا یک شهر برای ساختن یک پل که ما در NSP داشتیم یا به خاطر ساختن یک مکتب یا سیستم آب با هم همکاری میکردن، اینایی بود که دشمنی ها کم میشد، اعتماد آهسته آهسته زیاد شده میرفت. مردم
میدم که چه قسم یکی دیگه با یکی دیگه مشترکاً کار میکنی هم دسته و چې خلک به ډیر راتللو او لکه نسبی څومره خو ډیر یو دسه پیاوړی او ډیر کامیاب پروګرام ځکه چې هغه خلک هغه کې د همکاري د شیوه او روحیه په کې زغ زیاتو خو همکاري دام کوي چې تاسو حکومتوالۍ منځته راوړي ګډ ګورننس موږ ورته وایو کله چې جنگونه کیږي کله بعض وخت جنگا میشه ادارات بسیار ضعیف میشه انسټیټیوشن ډیر ضعیفيږي دا ګډ ګورننس څه سره جوړیږي کله چې ته همکاري منځته راوړي وقت که مثلا دولت محلی یا بزرگای قومی ما یا علما یا سیویل سوسایتی که ما میگیم اونا که با هم یک جمعیشون تصمیم میگیرن چی میگه خدمات بهتر به میان میره جامعه مدنی فعلا در افغانستان از بین رفته ولی وقتی که جامعه مدنی باشه که نمی کسایی که مثلا بزرگای محل است بزرگای قومی است علما زنا است و جوان ها البته یا کلشان دست به دست میشه چی میشه که فساد کم میشه دیزاد احساس مردم به این میشه که وقت صدای خودشان میشنون یعنی دموکراسی اصلی که مردم سالاری است او از طریق گود گورننس حکومتداری خوب میه و در حکومتداری خوب همکاری زیاد میشه دیگه به این خاطر افغانستان وقت تن آباد میشه که اوجه صدای مردم باشه یعنی مردم در همکار باشه در کارهای مختلف در کارهای اجتماعی اقتصادی و چه قسم معالمه تنیم که از تکرار جنگا یک قسم جلوگیری کنیم یکی از دلایل اصلی دوام جنگ در افغانستان این بود که مثلا گروه مختلف خودم محروم میدانستن یعنی حس نمیکنن که ما جزء جامعه هستیم به این خاطر دوجه همکاری کم شده میرفت حس این بود که تنهایی احساس میکرد تصمیمات به صورت مشترک گرفته نمیشد زمینه به خاطر درگیری زیاد شدن میرفت به خاطر که چون یک جای نبودن در یک تیم نبودن چی یک فوتبال یا چی در یا کرکت یا هر سپورت دیگه که باشه یعنی هر کاری که دو مردم با یکدیگر از قوم‌های مختلف یک جا شوه و سنس اف کوآپریشن یا حس همکاری را به خود ایجاد کنن ما در اینجا در جامعه نبراسکا ما زندگی میکنم ما خودم یک بورد ممبر از جامعه هستم و ما کارایی میکنیم که ما دو مثلا سپورتا را داریم یا بحثای علمی داریم یا بعضی وقت میریم با واک قشرهای مختلف را جمع میکنیم به خاطر از چی جوانا باشه چی بزرگا باشه چی شوه سن حس همکاری زیاد شود و در آخر اگر بگیم که یعنی بعضی اوقات من در کشورهای دیگه دیدم که همکاری اقتصادی کشورها را دوباره زنده میکرد مثلا جنگ که بود بازارها را مارکت خراب کرده بود زمینه زراعتی را از بین برده بود زیادترش مثلا کشت کار نمیشد سرکا تجارت کلی چیزایی که بود و انفراستراکچر ما زیربنا و روبینا ما همش از بین رفته بود و این نه تنها که در افغانستان بود بلکه در کشورهای دیگه هم دیدم و حالی چه قسم وقتی که مردم و نهادها یک جای کار میکنه دوباره این سرکان پس جور میشه این فارما هم پس جور میشه باغ جور میشه زراعت جور میشه که من زراعت بیشتر از 5 سال کار کردم چه قسم میتونستم ما که به دهات میرفتم و اوجا ما البته تخمه بذری میدادیم یا بعد پیستیساید زارین میدادیم این چی میکرد که یعنی حس همکاری را زیاد کده میرفته سه کولو چې هغه زمونږ بزګران به دې لپاره هڅولو چې هغه دولت سره همکاري وکړي بیا دولت خلکو سره همکاري وکړي همداسې د جامعه کې د همکارۍ هغه حس پیدا کېدلو او موږ خپل ښاروالۍ کې د موږ حشر ورته وایي افغانستان کې دا خپله یو هغه یو زمونږ خپله فرهنګي داسې یو نمونه ده د همکاري چې کله چې یو ښاروال غږ کوي چې نن حشر دی نو د ټول ولنټیرز راځي ځکه چې دا غواړي چې خپل هغه ښار پاک وساتي همکاري وکړي او بل داسې دی چې دا خو د همکاري چې دی زموږ د دین زموږ د کیلو کې زموږ د فرهنګ کې دا ډېر داسې یو ډیپ یو ډېر عمیق رول لري ځکه چې هر ځای کې چې ګورې کمسایې سره ګورې نو مختلف ځایونه کې د همکاري د هغه کېږي نو ځکه غواړم دې باندې نور هم خبرې دي خو خیر دومره مسایل بس دي چې موږ څنګه کولی شو چې خپل همکاري کې خپل وطن د ګډ ګورننس لحاظه د اقتصادي لحاظه ټول افغانستان جوړ کړي باندې ډېره مننه صفی زاده صاحب یک موضوع را من میخواستم از گلستانی صاحب از تجربهش پرسان کنم و ایست که شما بسیار تیمای فوتبال و والیبال و دیگر سپورتی را شما کوچ کردن اعضایشان
وقتی که در تیم امی سپورت یک نفر هم تو ایگوی کلان داشته باشه و بخواه نشان بده که از دیگه کده بهتر است یا قهرمان است، صحیح همکاری نکنم رای دیگه تیم. در تجربه شما چه قسم رول بازی میکنه و باعث موفقیت تیم میشه یا باعث از اینکه تیم ببازه؟ از تجربه تان 100% باعث باخت یک تیم میشه، چرا که ما تقریبا به حساب یک تجربه به شما بگم، من خودم شخصا همچنان یک کمک مربی تیم فوتبال هستم به نام تورنتو پامیر و تقریبا از سالهای 2006 2007 ما همیشه هر سال امریکا میریم برای پروگرام ها کنج اشتراک کنیم برای یک تورنمنت بسیار بزرگ است در پورا نورت امریکا. چندین سال ما رفتیم در تیم خود سوپر استارا داشتیم که مثلا هیچ کاری کوپریشن نمیکردن، تعاون نمیکردن و ما دیگه وقت گرفت تا که 2-3 سال پیش کم کم ما هر سال که رفتیم ما چمپیون شدیم، چون که کسانی که امروز ما کوپریت نمیکردن تعاون نمیکردن اونا رو ما سیم پس کردیم، چون که با وجودی که بسیار پلیرای بسیار بالا بودن، سطح بالا بازی میکردن در تیمای بسیار بالا در یونیورسیتی کالج، مگر ما اونا رو سیم پس کردیم. ما کسایی رو خواستیم که اونا امروز ما مثلا ما چیزی که ما هم تیم باشیم، مثلا ما وقتی که کوچ یا مربی یک پروگرام داره امور باید اونا گوش کنن و امور باید پیش بریم. ما کار کردیم و تقریبا 3 سال قبلی و تقریبا در ظرف 3 سال شاید 5 یا 6 تروفی چمپیونشیپ ما از امریکا در کانادا آوردیم. یعنی که حالا فعلا قسمی که بچه‌ها بازی میکنن حتی از تیم ملی افغانستان اونا رو دیدن که چه خوب پلیرای در کانادا هستن و تقریبا 6 پلیر ما دعوت شد در تیم ملی افغانستان که اونجا برن چی کنن، مثلا ترایوت بتن که بله ترایوت بتن و از بین 6 تاشون 3 تاشون در تیم ملی قبول شدن. حالا فعلا یعنی این کلش تاثیر عزیز که بعض وقتا این مطلب نیست که کسی بسیار بهترین پلیر باشه یا بهترین کسی باشه که مثلا در تیم باشه مگم فکر کنه که مثلا اگه بهتر هستم اونمو امکان داره که باعث خرابی همو گروپ شود و از خاطر ما کسایی که مثلا بودن ما رو پس کردیم و فعلا کسانی هستن که در تیم ما مله و شما ببینید در تیم ما قسم ما تیم جور شده، تیم ما بسیار مثل افغانستان وارث، مثلا تیم ما وقتی بگیم ما در تیم پشتون داریم، هزاره داریم، ازبک داریم، ایراتی داریم، مزاری داریم، از هر سطح جای افغانستان داریم، مگم چرا جوانای امروز هستن بسیار که دیگه بسیار کوآپریت میکنیم دیگه، بسیار از فامیلای بسیار خوب هستن، صحیح بزرگ شدن، گوش میکنن و اینمی باعث ازی شده که ما مثلا توانستیم یک نتیجه خوب بگیریم در حساب در بین افغان‌ها. تشکر سر لودین صاحب، تاسو ډیر کارم کړی د سولې او د سولې په لاره کې د شخړو د حل په لاره کې. تاسو هم یو 2 دقیقو کې خپل نظریات وړاندې کړئ، دغه تعاون څومره رول لري په حل موضوع کې؟ دا خو یو عمومي فرمول همدا ده چې کله چې اختلاف راځي دا خو طبیعي خبره ده چې دا چیرې څوک ومني داسې دا واقعیت ده او د مخالفت نه د مخنیوي په خاطر باندې چې دا اختلاف مخالفت باندې بدل نشي، یعنی یو نوع تقابل چې اصلي موضوع پاتې شي او د یو د بل سره په کشمکش اخته شي او د اسکلیشن رامنځته نشي. نو د دغه وخت کې یو خبره به موږ د دوه طرفه چې اختلاف لري هغه نه به پوښتنه کوله چې تاسو دا اختلاف غواړئ چې حل شي، او هر یو به ویل چې هو زه خو غواړم چې حل شي، د دې لپاره زه کوشش کوم. نو به مو ورته ویلې چې دا خو په جګړه نه حل کېږي، ته غواړې چې تعاون وکړې په دې کې. وایي زه څنګه تعاون وکړم؟ ما به ورته ویلې چې ته داسې تعاون وکړه چې د دې اختلاف د حل لپاره 15 لاس 20 څومره د ذهن کې د حل لارې را جوړې کړو. نو دا به بیا په عوض د دې چې دی د خصومت او د زورګویي خواته لاړ شي، ذهن کې به د حل لارو یو مبدا به ورته ورټاکولی شي. ته اوس وکړه چې تا څومره حل لارې پیشنهاد کولی شي. بل طرف ته به مو ورته ویلې چې ته هم حل لارې ولیکه، څومره چې زیاتې لیکای شي ولیکه. نو بیا به کله چې د حل لارې راغلي ډېرو حل لارې به سره مشترکې وي، یعنې ډېرې ورته حل لارې به موجودې وي.
کله چې دا ورته ډېرې ورته حل لارې به چې موږ جدا کړې چې مشترکې حل لارې او هغه به ما ورته وښودلې چې دا د چا حل لاره ده دا د فلاني هغه بل به م راوستی دا هم فلاني دلته به هغه د کوآپریشن یعنې د مشترک شي روښانه نقاط به روښانه سول دوی به یو دم ذهن کې به لکه چراغ چې رڼا شي هغه استعداد د دوی به د تعاون په لوري باندې وخوځېده دا یو مختصر کار و چې موږ به هغه مخالفت نه د کوآپریشن په لوري باندې بیا به مو ویل چې ګوره نظر هم دننه یو شی ده تاسو کولی شئ چې په همدغه لار کې همکاري وکړئ سره نو دا موږ به بیا ګروپي کارونه ورکول چې یو ځای کار وکړي نو کله کله به هم ګروپي ټیمونه جوړول لکه ګلستاني صاحب چې وویلې چې په یو ګروپ کې به مختلف خلک چې مخالفت کې وو خو به مسابقه کې سره له بل ګروپ سره واچول هلته به د دوی په منځ کې هغه عملي تعاون رامنځته سو هغه سلیبریشن د کامیابي به چې موږ ته بیا ورکړه دوی ته دا حس د همکاري کولو به لکه چې مخکې صوفي زاده صاحب ورته اشاره وکړه چې کله چې حس د همکاري قوي سي نو هلته د تعاون له مخې نه خنډ لرې کېږي نو حس د همکاري کولو چې قوي سو همکاري به زیاته سو اعتماد به هم دلته رامنځته سو اعتماد او همکاري یو بل سره متقابل قوت یعنې دوه اړخیز قوت رامنځته کوي او نتایج معمولا مثبت دي ډېره مننه لودین صاحب ډېره مننه دلته یو څو مهم موضوعات باندې خبرې وشوې یو دا و چې خصوصا د لیدونکو لپاره زه غواړم ووایم هغه ګلستاني صاحب اشاره ورته وکړه چې د بریالیتوب لپاره د ټولنې د ګروپ د ټیم د بریالیتوب لپاره موږ نه تنها ځینې کارونه باید وکړو ځینې کارونه باید ونه کړو د دې لپاره چې بریالی شي دا مهمه ده یو کار دا چې داسې فکر ونه کړو چې تنها زه یم منم دا وایي داسې فکر وکړي چې موږ ټول یوه ډله یو ګروپ یو دغه ګروپ ټول مهم دي لکه دغه د بدن ارګانونه چې یو د بل سره همکاري کوي که چېرته مختلف ارګانونه دي موږ تنفسي ارګان او هضمي ارګان او دغه وینې چې جریان ورکوي عصبي یو د بل سره همکاري ونه کړي موږ ژوندي نشو پاتې کېدی په یو سازمان کې هم دغسې مختلف غړي دي سازمان یو د بل سره همکاري ونه کړي نشي پاتې ژوندی نشي پاتې کېدی ګروپ له منځه ځي نو د دې لپاره چې دا کارونه وشي دوستان موږ لیدونکي دې ته متوجه شي چې یو مهم عامل د دې لپاره چې تعاون زیات نشي هغه دغه د ایګو موضوع ده چې صحیح مدیریت د ایګو که صحیح مدیریت شي بیا کېدای شي چې هغه ټیم یو د بل سره لکه سریښ داسې ودرېږي لکه دا پنځه ګوتې چې سره یو ځای شي یو موټی ترې جوړېږي بیا د دې ماتول ډېر کار اسانه کار نه ده مدارې ګوتې ماتول اسانه دي کار څومره لوی هم وي که قوي هم وي ماتول اسانه دي نو صداقت صاحب د تا وار ده چې هغه چې زه پاتې شو د ابلو خبرو نه دلته وغږېږه او دلته مختلف نظریات هم وړاندې شول که په هغو باندې تبصره کوې مهرباني وکړه مننه دراني صاحب یو ځل بیا صوفي ساده صاحب ته سلامونه وایم چې مخکې رانه پاتې شو ډېر ښه نظریات یې وړاندې کړل او د دوی تجربې واقعا د قدر وړ دي دغسې اشخاص چې تجربې لري دغه خلک باید لاس په کار شي او دغسې پروګرامونه مخکې صوفي زاده صاحب یو دغه ته اشاره وکړه حشر ته دا حشر چې و حشر په افغانستان کې دا یو د تعاون او د مرستې هغه سمبول و چې په کلو کې بانډو کې ډېره په کار اخیستل کېده د چا به چې بام اخېړېده ویله فلاني اشر کړی یا به د چا درمندو ویله فلاني اشر کړی دی یو چرګ به باندې کړ او ټول خلک راغله د کلي په شریکه باندې به یو چا دیوال جوړ کړ چا بام به جوړ کړ زما خپله رایادېږي زمونږ کلي کې یو مسجد و هغه ورانو پلار مې د خدای وبخښي هغه ولګېد په ټول کلي کې په ټوله منطقه کې پوخ تعمیر نه و
او دې ته به خښتې د جلال آباد نه په لاریو کې چلولې او جومات ډېر ښایسته جوړ کړ په پخو خښتو باندې. خو چې وخت راغی موږ د وطن نه راووتو پسې وروسته خبرېدو چې چا د جومات اشدارې وړې وې او چا دروازې وړې وې او چا یې ډاګې وړې وې. دا په دې چې هغه جومات صرف د صداقت جومات و. بیا چې جوړېده موږ پسې خلکو تلیفونونه وکړي چې تاسو خارج کې یاستئ د جومات وران دی او د خلکو کلي جوړ شو او زموږ د کلي جومات وران دی دا تاسو څنګه کوئ ورسره. نو ما ورته همدا خبره وکړه چې که د کلي خلک غواړي چې پکې تعاون وکړي درسته چې هغه به پیسې توان نه لري خو څوک راشي یا پکې خټې وکړي یا پکې چا ته ډوډۍ پخه کړي ډوډۍ هم خیر ده موږ ورته ورکړو دا پخلی دې دوی وکړي خو د دې پاس دا خلک پکې انوالو شي. کله چې پکې انوالو شي که سبا دغه وخت داسې راځي چې دلته دې کلي کې څوک نه وي نو یو څوک د دې جومات اشداره وړي یا څوک د جومات ډاګې وړي یو بل څوک پیدا کېږي چې په دې جومات کې خو ما مې یو ورځ کار کړی و دې کې خو ما مې یو ورځ چاته ډوډۍ پخ کړې وه نو بیا خلک د دې جومات سره یو قسم وابستګي ولري او یو تړاو به ورسره ولري نو بیا نه پرېږدي چې څوک یې وران کړي او که موږ یې جوړ کړو خو سبا د خلکو زړه پرې نه خوږېږي صداقت جومات دی بیا به هماغه جومات وي بیا به هم دا خلک لاړ شي او دغه جومات بیا وران پاتې شي نو پرېږدي خلک پکې تعاون وکړي. نو کله چې خلک تعاون وکړي هغه بنیاد کلک راځي. اوس هغه جومات جوړ شوی دی د خلکو په تعاون باندې موږ ورسره خپلې مرستې کړي دي. هلته خلک لوکل خلکو هلته مدرسه چالانه ده پکې استادان پکې دي موږ ورته دیز نه معاشونه لیږو او هغه ډېر ښه چلیږي. دا په دې باندې تعاون دی په منځ کې که تعاون نه وی دا شی داسې نه راته نو د تعاون خو ډېر دغه دي مثالونه شته خو په همدې باندې به اکتفا وکړو. مننه. ډېره مننه. سفیزاده صاحب بیا هم ښه راغلاست پروګرام ته. تاسې خو په ډېرو ځایو کې هم کار کړی د تعاون په لاره کې غواړم د تاسې نظریات چې څه رقم چې تعاون نه وي څه مشکلات پیدا کېږي او پیدا شوي دي د تاسې په تجربه کې دغه کارونه چې کړي دي او همکاري نه وه هغه بریالي سو ناکام سول په څه رقم سره بیا څه اقدامات تاسې وکړل چې له ناکامي نه یې ممانعت وشي که لږ زره نظریات او دغه دلته نورې خبرې هم وشوې که په هغو باندې هم تبصره کوې نو په یو درو دقیقو کې چې د موږ ساعت هم ذاتي پوره کېږي. بله ډېر مننه د ټولو دوستانو څخه. دا خو همکاري چې نه نو البته خو هلته بېاعتمادي منځته راځي او داسې همیشه حسادت منځته راځي یو بل ته په بده سترګه ګوري ځکه چې یو بل سره نه کښېني چې کله ته کښېنې یو بل سره لکه څنګه صداقت صاحب د مسجد مثال ورکړو سره یو ځای شي او یو اونرشپ حاصل کړي چې دا زما دی کله چې دا احساس د مالکیت دی وکړو چې دا زما دی نو هلته د همکاري دا کچه ډېر جګېږي. نو ما یو وخت کې افریقا کې کار کولو هلته دغه مختلف افریقا کې یو هېواد دی لایبیریا نومېږي هغلته ډېر داسې جنګ ځپلی هېواد و مهم هغلته ځایونه ډېرو مختلف فرقې وې پکې مختلف داسې فنکشنز و ګروپونه پکې و او دا ګروپونه ډېر سره یو بل سره ډېر په اختلافات و. نو هغلته زما تګ راتګ هغسې و زما باید هغه مواد هغلته وړلو هغه یو کیلو کې بل کلي ته باید تلم همیشه زما تګ راتګ یو کیلو خو دا کله چې و داسې و چې دا یو ګروپ نه پرېښودلو چې هغه بل هغې ته باید زه لاړ شم بل ځای ته ځکه چې دا لاړه تقسیم و دا یو چې ویل چې دا زما دی بل وایي دا زما دی نو دې کې یو همکاري نه و ځکه چې بل سره همکاري نه کولو. نو ما څه وکړو چې اول لاړم دواړو سره مې خبرې وکړل ما ګوره دا شی چې زه راوړم دا تاسو دواړو لپاره ښه دی دا تاسو د صحت لپاره تاسو ماشومان د مکاتبو لپاره او ستاسو د کاروبار لپاره دا سړک ډېر مهم دی دا سړک باید جوړ شي. نو ما څه وکړل چې دواړه مې ګروپ سره مې یو ځای کړلو او څنګه چې استاد الدین ویل همدغه فارمول مې استعمال کړو چې تاسو څه غواړئ نو تاسو څنګه وکړئ چې یو بل سره همکاري وکړئ دا سړک تاسو ته مهم دی که نه دی که همداسې به ځئ راځئ هغه وایي ولې نه ځکه چې دا سړک نه وي موږ خو 6 ساعته خپل ځای ته رسېږو کله چې دا سړک وي موږ په 1 ساعت کې رسېږو ما ویل ګوره دا څومره ښه مهم خبره دی تاسو په 1 ساعت کې رسېږئ ولې تا نه غواړئ نو وایي غواړو خو زه نه غواړم چې دې سره یو ځای کار کوم ولې نه غواړئ څه دلیل دی وایي دا د بل ګروپ دی زه د بل ګروپ یم دغه اختلاف دغه ځای دی راځه چې دا حل کړو سره نو موږ څه وکړو چې هغه سره یو ځای شولو او هغه اختلافات چې هغه هم منځته وړلو ځکه هغه څنګه منځته وړلو چې هغې ته
هغه ټرینینګونه ورکړل چې دغه ذهنیت همکاري خواته ډیر شي او د څه وسایل هم ورکړل چې هغه یو بل سره باید یو بل هغه یعنی یو بل سره ډیر مشترکات درلودل دی بل د نه کولو نه بعد یو بل هغه باید سهم پکې اخیستلو نو ځکه د سره یو ځای شلو او هغه سره کوم جوړ شو او دا دواړه فنکشنز شو هغه هم سره یو بل سره روغ وکړلو نو په دې سره هغه همکاري هیڅ ډیر شو نو دا یو لړ مثال خو د سمګ افغانستان کې ډیر ګورو چې افغانستان مؤمن زیات کې اکثرا به اعتمادیه زیات است و از خاطر به اعتمادیه مثلا نمیخواد که بعض از مسائل حل شود ولی هدف کلی است که شخص ما در کشور بتانیم که اعتماد به میان بیاریم و در پالوی اعتماد شخص حس همکاری را به میان بیاریم و از طریق چی میشه؟ از طریق صلح میشه، از طریق تعلیم میشه، از طریق زی میشه که ما اقتصاد در دروازهش باید بریم، کاروبار برشان بتیم، امنیت برش بیاریم و پیشرفت جوانان را بسیار سرش مهم است که سرزی باید کار شود تا از جوانان هم کاری بیاید و کلانا هم جور میشه. بسیار تشکر وقت ما پر است فقط ما میخوایم که چی کنیم ما دو دقیقه وقت برای هر کدام میتیم از گلستانی صاحب شروع میکنیم گلستانی صاحب دمی 2 دقیقه پروگرام خو بسیار دلچسب است میتونه بر 2 ساعت دیگه هم دوام کنه اما وقت که تعیین کردیم شاید در پروگرام آینده باز دعوتتان کنیم که بیاین دمی 2 دقیقه آخر یک پیغام اگر برای بیننده خصوصا برای جوانایی که در دیاسپورا است یا در افغانستان است چه قسم ممرایی که دیگه همکاری کرده بتانن سرزمی اگر 2 دقیقه بزنین بیا با 2 دقیقه صداقت صاحب 2 دقیقه با بیا لودین صاحب و 2 دقیقه با بیا صوفی زاده صاحب و آخر 2 دقیقه با زن تا واخلم مهربانی وکیل گلستانی صاحب سلامت باشن. اما قبل خواستم بگم که مراحل رشد انسان بسیار مهم است برای فامیلا مثلا قسم شما گفتم در دوران کودکی نوجوانی جوانی همیشه باید فامیل با طفلای خود کوآپریت کنن و اونا قسمی که سفیداده صاحب گفتن تعلیم بسیار چیز مهم است و تعلیم تربیت خود به خود کم کم در زندگی پیشرفت میشه و کم کم همون در تعاون تغییر میکنه در چیزای مثبت تغییر میکنه و بر فامیلا فقط هم میخوام بگم که لطفا کوشش کنید که طفلایتان اولادتان نوجوانایتان هر چقدر تشویق میکنین در درس در تعلیم در ورزش این چیزایی است که مثلا همیشه میتونه که یک سوسایتی یک جامعه در کار مثبت پیش بره و در مثلا کارهای والنتیر بکنین مثلا در جای مثلا میخواین مثلا بدون پول برین در جای مثلا کسی میفهمه که چیز شما خوش دارین کسی کار مثبت میکنه اما شما اشتراک کنین یاد بگیرین و مهم چیز آخری است که مثلا امو تعلیم تربیت و ورزش یک پارت زندگی هر انسان باید باشه از مخاطرکی تا بزرگی اما خواستم بر شما بگم و کوشش کنین که والنتیر کنین در کارهای مثبت اشتراک کنین و همیشه خوش باشین محبت کنین همیشه مثل درانی صاحب خندری باشین مثل لودین صاحب خوش کس شما رو ببینه کس شما گپ بزنه مثلا کمی ترش خنده میکنین خود خنده یک حرف میزنه برشان و اما خواستم بگم سلامت باشه بسیار تشکر صداقت صاحب 2 دقیقه وقت دارید مننه درانی صاحب زما دا خدای تجربه چې کله هم تاسو تعاون کوئ د یو چا سره مرسته کوئ نو هغه په دې نیت وکړئ چې دې بدله تاسو دا کس نه اخلئ هغه پرې دی لکه څنګه چې وایي نیکي کوه سیند ته غورځوه نو زما خپله تجربه داسې ده چې کله یو چا ته فرض کړه قرض پیسې ورکړي دي او هغه بیرته نه دي راکړي نو بیا ما کړی وي مې او راځېږم په دې باندې چې ولې مې تا زما قرض رانه کړ کله مې چا ته پیسې ورکړي زه پوهېږم چې دغه کس کې د بیرته راکولو توانایي نشته نو په زړه کې مې ویلي دي چې دغه پیسې ما د خدای په جات ورکړي دي راکړي که رانه کړي کور یې ودان هغه بیا زما بیخي د یاده وتلي هېڅ مې نه کړی نه مې په عذابوي او نه بیرته توقع لرم ورنه که راکړي دي خوشحاله شوی یم که راکړي نه دي بیخي زما د یاده وتلي دي بیرته راته یاد هم نه وي چې ما دغه نفر سره مرسته کړې ده خو که یو چا رانه په چل ول 2 روپۍ ما اخیستې وي او هغه په چل ول رانه اخیستې وي او بیا بیرته نه وي راکړي نو هغه 2 روپۍ بیا ما ډېر سخت ځوروي
به چا سره په زرګونه ډالر کومک کړی او په دې ځکه سره کړی چې دغه پیسې دې ما ورکړي د خدای په جهاد کرا کړی وي کور ودان کې نه ورا کړی ما وربخېلې مې دي په دې نیت مې سره کومک کړی دی بیا هغه کنم دی را کړی هیڅ راته په یاد نه نه مې پازابوي په خپل ژوند کې نو همیشه چې مرسته کوي په دې نیت کوي چې دا تاسو یو مرسته وکړه به د ریټرن او به ته دغه متقابل دغه مغواړي بس دغه زما ډیره مننه صوفی زاده صاحب 2 دقیقه وقت دارین پیغام آخرتان 2 دقیقه بسیار زیاد تشکر البته به خاطر همکاری ما باید هدف مشترک پیدا کنیم همکاری وقتی شروع میشه که منفعت ما و مشکل ما یکی باشه یکی اول دومی که اعتماد بسازیم لطفا بین خود یک اعتماد بسازید یک کارهای کوچک و صداقت و وفاداری ایجاد کنید بین کارهای کوچک و این گفتگو را بین هم فعال کنید پت گپ نزنی بیاید در میدان بیاید گپ بزنی یعنی در دنیای دیگه مردم گپ میزنه یکی دیگه را بشنویم سوی تفاهم از بین میره حس همکاری زیاد میشه و از کارهای کوچک شروع کنید خیر هر چقدر کار خرد است در یک خریتان در یک منطقهتان پروژه کوچک همکاری شروع کنه این به خاطر است که این همکاری را زیاد میکنه و همکاری بسیار طبیعی میسازه نه که کسی بر شما فشار بیاره و تفاوت هایی که داره چه تفاوت های زبانی است مذهبی است و یک تفاوت هایی که ما در افغانستان داشتیم او را لطفا او را یک قسم دور بگذاره و برای طرف حس همکاری و سهمی که همکاری را مثلا کوشش کنه که در هر کارتان ایره شامل بسازه وقتی یعنی مردم وقتی همکاری میکنه که نقش و مسئولیت واقعی داشته باشه مثلا واقعیانه ببینه بی ریالیستیک یعنی کوشش نکنه که یک چیز نمایشی کار کنه دیگه وظایف کار در جایی که کار میکنه یا در فضای کسته این وظایفتان بسیار واضح بسازه بگه که این کار مست و کار خوب است که در بین زی حس همکاری زیاد شده اگه وضاحت در کارا باشه نظم میاره این و این خود این نظم همکاری را به میان میاره و دیگه کوشش کنه که یکی دیگه را تشویق و تقدیر کنه زیاد در کلچر ما که زیاد اینمی نیوکه ډیر ده پکې نه موږ ډیر نیوکه کوو یو بل باندې دا انتقاد ډیر کوو لطفا دا انتقادونه مه کوئ یو سړی څنګه هغه یو خبره څنګه په پازیټیو وکړي کنه یو خبره کوي خبره اول ځان طرف فکر وکړي څه وایم بیا هغه مثبت ته واړوه یعنی کوشش کنه که تقدیر کنه قدردانی کنه روحیه همکاری را بالا میبره به خاطر که چقدر که مردم دیگه یک الگوی مثبت باشه یک الگوی مثبت ایجاد کنید در بینتان بالخصوص رفتار خوب کنه با یکی دیگه و رفتار تشویق آمیز کنه یعنی always be encouraging و دیگه در آخر اختلافات کس ای باید عادلانه باشه حل منصفانه مثلا شما کوشش کنه که مشکلات یک حل منصفانه باشه ایجاد کنه تو به خاطر حل منصفانه که باشه خودش همکاری به وجود میاره یک در بین خود اختلافات از بین ببره دشمنی ها را از بین ببره من حیث یک ملت شوه و ببینه که ما کل دنیا افغانستان دنیا ما را چه قسم میبینه نام افغان امروز میشنوه مردم از ما نفرت میکنه نه باید یک الگو باشیم که ما الگوی همکاری هستیم بدگاه تشکر بعضی چیزا رو برای پروگرام آینده بانین کلی چیزا رو حال نگوین برشن تشکر بسیار که باز دیگه کرد نمیان لودین صاحب 2 دقیقه وخت لرید ډیره مننه صوفی زاده صاحب خو بل وارې میلمه ده په هر صورت نو دلته ډېرې ښې خبرې یادې شوې زه د خپلې خبرې نه لرم ما نوې خبرې زده کړې او هغه دا ده چې که چیرې یو هدف مشترک داسې د افغانستان یا د موږ ټولنه هر چېرته سي افغانان په هر چېرته تي د بهبود لپاره یا د نمونه ټولنې مثبتې ټولنې د جوړېدو لپاره د خیر او د آبادۍ لپاره دا یو هدف وي نو د دې هدف ته دا رسېدل اسانه نه دي په یعنې هدف د هدف ته د رسېدو لپاره هغه حس د همکاري څنګه رامنځته سي تر څو دې ته د رسېدو جوګه او یو فعالیت رامنځته سي نو دې لپاره دغه حس د همکاري په بازار کې نه اخیستل کېږي چاته یې دغسې تحفه هم نسي ورکول کېدی نو دا په وړو کارو کې کله شروع یې پکار ده چې څنګه ده تر څو اعتماد رامنځته سي او د اعتماد او همکاري یو د بل سره دومره قوي سي چې د لویو کارو لپاره جوګه سي همدارنګه د حس د مالکیت چې دا یو د ټولو یو مشترک کار ده یا دا د ما هم مشارکت ده خو د دې ټولو لپاره
خبرې کول دا ډیر حلال دي، مشکلات کلی ده خبرې کول یو د بل سره او اوریدل یو له بل سره یو خبرې دي، ځکه چې دا انتقادونه هم خبرې دي او د انتقاد په واسطه باندې هغه مثبت انرژي وچیږي، یعنی خشک میشه، انرژی فعال و مثبت یک رقم خشک میشه. اما انتقاد اگر توضیح شوه، اگر تنها انتقاد نباشه بلکه دلایلش گفته شوه و بر میوازش نکات مثبت روشن شوه، صحیح است. یک منتقد برای تعمیر یک چیزی را انتقاد میکنه، اما لهجه انتقاد یا طریقه انتقاد اصول خود داره. نو زما په نظر باندې یو د بل سره خبرې کول، اوریدل او په دقیقه توګه د زده کړې په نیت باندې یو له بل سره اوریدل چې ترڅو یو بل درک کو. ډیره مننه. ډیره مننه. دلته ځینې دوستانو پیغامونه را لیږلي. محترم بریالی سهران صاحب د کویت نه لیکلي سلامونه ویلي تاسو ته او میلمنو ته ډیره ښه موضوع بحث لاندې نیولې. ډاکټر صاحب نجیب الله تاخیل هم سلامونه او نیکې هیلې. ډیره مننه کوم ستاسو د ښو نظریاتو او پروګرامونو نه. ډیره مننه دوستانو. او د اخر 2 دقیقې به زه واخلم او زه غواړم په یوه نوې موضوع دلته مطرح کړم چې بیا لیدونکي په دې باندې فکر وکړي، او هغه دا ده چې موږ ویلې چې په دغو د ودې په لار کې دا خنډونه موجود دي. یو خنډ د ژبې خنډ ده. نو زه غواړم دغه موضوع په د خپلو 2 دقیقو کې مطرح کړم چې آیا موږ افغانانو د ژبې په لار کې یو د بل سره همکاري او تعاون کړی ده او که نه ده کړی. افغانستان کې مختلفې ژبې موجودې دي او په دا تیرو 150 کالو کې داسې کارونه شوي چې دغه ژبې یو د بل نه جدا کړي. په عوض د دې چې په ژبو کې مشترک لغتای مشترک استعمال کنه و زبانه را با هم متحد بسازه، همکاری شود در بین کسایی که به اصطلاح لنگویج دانز که او را میگه، این زبانه را یکی از دیگه دور میسازه. هر روز لغتای نو اختراع میشه و او لغتا از او زبان دیگه بسیار فرق داره. اگر ما میخوایم برای سویه ملی به سویه افغانستان همکاری کنیم، نظر ما ایست که کسایی که صاحب نفوذ هستند در ادبیات افغانستان امیت یک ذهنیت فصل پس کنن و ذهنیت وصل کنن که یوازی که اصطلاحات یکی از دیگر زبانه را جدا بسازه، اصطلاحات را استعمال کنه و به وجود بیاره که مشترک باشه بین کل زبانه. په دغه باندې زه خپل پروګرام خلاصوم. ډیره مننه دوستانو د تاسو چې موږ تشویق کوئ. نن ډیر likes and hearts and many other emojis were just flying around, so thank you very much for that encouragement. او بس تر بل پروګرام پورې به دوستانو سره خدای پاماني وکړو. په بل پروګرام باندې به ان شاء الله د اعتماد او بې اعتمادي په باره کې خبرې کوو او میلمانه به راغواړو. د خدای پامان دی. د خدای پامان. خدای پامان.